د ډیورن کرښې په اړه د پاکستان او امریکا پټه معامله دا چې نور څه پیښ شول پوره جزئیات یې په افغان نیوز کې را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته یوه ورځ وروسته له هغه چې د امریکا مرکزی قماندانۍ قماندان او د پاکستان پوز مشر ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې ټینګار وشو، نو د امریکایي بي پلوټو الوتکې په برید کې په وزیرستان کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د پاکستان او امریکایي لوړ رتبه نظامی چارواکو تر دې کتنې وړاندې دوه نورې کتنې هم شوې دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ټولې درې لیدنې کیږي. د امریکا د پوز لوی درسیز مایکل کورلا د پاکستان لوی درسیز جنرال عاصم منیر سره تر خپلې لیدنې وروسته افغانستان تر څیرمه د خیبر پختونخوا له ځینو سیمو لیدنه وکړه او د پاکستان د 11 قل اردو قماندان سره یې پر ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې هم خبرې وکړې. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو، دا و زمونږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې را سره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.